نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څلور جهنميان داسې دي چې دوی نه به نور جهنميان څه غواړي؟ پناه غواړي، نور جهنميان به پناه غواړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دا څلور قسمه جهنميان چې دوی به د حمیم او د جهیم په منځ کې منډې وهي، د ګرم اوبو او د هغې لمبو وهونکي د اور په منځ کې به منډې وهي. کله به هغې خوټ کېدلو اوبو ته ورتاویږي او کله به دلته کې دې اور ته راسي او چغې به وایي یو واویلا به پرې جهنم کې رخ کړي. دا جهنميان به راټول شي چې یو بل ته خو راباندې د جهنم عذاب دی، د جهنم عذاب دی، بل ته دې څلور قسمه خلکو نه موږ نور په عذاب کې یو، دوی زموږ په عذاب کې نوره اضافه کړې ده. نو دا جهنميان به راغونډ شي، راځئ تپوس دې وکړو چې دوی ته ولې دومره تکلیف دی؟ په دې جهنم کې خو موږ هم یو او دوی هم دي، نو دوی ته ولې دومره غټ تکلیف دی؟ دوی ولې دومره فریاد کوي چې موږ ته هم تکلیف راکړی دی؟ په دې څلورو تنو کې حدیث مبارک کې راځي یو به هغه کس وي چې په زنځیرانو کې به تړلی شوی وي، علیه تابوت من جمر، او د سروټ کو یو صندوق پکې پروت وي، خپې کو به زنځیران پراته وي او د پاسه به د اوسپنې یو صندوق وي او هغه صندوق به د سکروټو د اورو ډک وي، دا به په ده باندې بار شوی وي. دویم قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یجر امعاءه، دویم هغه سړی دی چې په ځان پسې به کلمې راکاږي او په جهنم کې به یو ځای بل ځای لځي، کلمې به پسې راښکل شي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یسیل فوه قیحا ودما، دریم هغه کس دی چې د هغه د خولې نه به وینې او زوی بهیږي او ګندګي به یې د خولې نه روانه. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورجل یاکل لحمه، څلورم هغه تن دی چې د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به او چغې به هم وي، د خپل بدن غوښې به راشوکوي او خوري به او څه به وي؟ چغې به وي. نو دا جهنميان به راټول شي په دوی پسې. نو اول به د اول کس لاړ شي چې چا په ځان باندې د اوسپنې صندوق ایښی و، نو هغه ته به وایي یا ابعده، یا ابعده، ای د الله د رحمت نه لري، الله دې تابع کا، الله دې برباد کا، الله دې هلاک کا، تا خو زمونږ په دې عذاب کې نور مونږ له اضافه کړي، تا ته څه تکلیف دی؟ ولې ستا عمل څه و چې دومره سخت عذاب الله درکوي؟ ستا کم عمل و؟ نو دی به وایي چې ما به پردي حقونه خوړل، ما به څه کوله؟ ما به پردي حقونه خوړل، د چا مې پوله والي، د چا مې کور اغستې، د چا مې پیسې پټې کړي دي، د چا مې په زور ځمکه اغستې ده، ما نه دا پردی حق نه به لاندې کوو. نو اوس راته دا عذاب دی چې په خپو کې مې بیړۍ پرتې دي او د پاسه راباندې د اور صندوقونه پراته دي. بیا به دې دویم ته لاړ شي او ده ته به دا جهنميان وایي ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لري، الله دې هلاک کا، الله دې تباه کا، ای ذلیل انسانه موږ دې په عذاب کې کړي یو، تا کوم عمل کړی چې په ځان پسې کلمې راکاږي؟ کوم عمل دې کړی چې په ځان پسې کلمې راکاږي؟ نو دی به ورته وایي ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کړم، په دنیا کې زما کم ګناه وه، ما د وړو بولو نه ځان نه بچ کړم، ما نه دا چې په بدن کې به کم ځای ولګېدي زما پروا نه وه. ښه نو کوم انسان چې د ځان د وړو بولو نه بچ کړي نو ما نه څه بېلمازه و که نه، څه بېلمازه و. کوم سړی چې مونځ کوي نو ځان د بولو نه بچ کوي که نه بچ کوي؟ خو چې کوم سړی مونځ اودس نه کوي نو د هغه اودس د سره نه وچوي نو دغه څه په خپل خو دې دغه واړه بول بهیږي. نو ما نه دا سړی بېلمازه و، مونځ به یې نه کوو، د وړو بولو نه به یې ځان نه بچ کوو. دې دریم کس له به راشي چې د خولې نه یې دا وینې زوي بهیدل، دا وینې زوي چې د خولې نه بهیدل، ده له به راشي ده ته به وایي چې ای ابعده، ای د الله د رحمت نه لري، ستا کم ګناه دی چې د خولې نه دې داسې بدبویي روانه ده او داسې ګندګي ته بهیږي، تا په دنیا کې کم ګناه کړی دی؟ نو دی به ورته ووایي زه هغه بدبخته انسان یم چې ما به د ګناه کار ولید نو ما به په هغې سره خوند اغستو، د ګناه د کار نه به ما څه اغستو؟ خوند اغستو. ای تاسو ته وایم یو ګناه کول دي او یو د ګناه نه خوند اغستل دي، دا جدا ګناهونه دي، سخته ګناه ده دواړه. یو انسان دی په خپله ګناه کوي الله دې فنا راکړي، دویم دی په خپله ګناه نه کوي خو چې څوک ګناه کوي نو دی پې څه اخلي؟ خوند اخلي، خوند. زه به درته مثال درکړم، مثال به درته درکړم. دا ټي وي شو، وي سي آر شو، موبایل شوي، دا شیزونه شو، په دې کې دا ډانسونه دي او دا فلمونه دي او ډرامې دي او ګانې دي او بربند شیان دي پکې که نه؟ نو دا ګناه خو نور خلک کوي خو دا څوک چې ګوري نو دی ته هم څه اخلي؟ خوند اخلي. نو د ګناه د کار نه به ده څه اغستو؟ خوند اغستو. په موبایل کې به یې ګنده څیزونه کتل ده به ترې داسې خوند اغستو ګویا چې دی دا ګناه کوي. نو دی به وایي ما به چې د ګناه کار ولیدو نو ما به ترې داسې خوند اغستو ګویا چې دا ګناه زه کوم. الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. یاد وساتئ یو ګناه کول دي یو د ګناه نه خوند اغستل دي، دواړه برابر دي، دواړه برابر دي. نو کوم خلک چې په دې موبایلو کې دا ګنده شیان جوړوي هغه ګناهګار دي، خو دا کوم نیکان خلک غونته کې چې ګوري ځان ته چې نیکان وي او دا خوند ترې نه اخلي، دیم دغه کشان دی څنګه چې په دې موبایل کې لګیا دی دا ګناه کوي.
نو دی وایي زما د خولې نه چې دا ګندګۍ بهیږي دا وینې زوي بهیږي دا به ما د ګناه په کار سره سا اغستو خوند اغستو په کار خو دا و چې د ګناه کار ویني چې سړی منع کړي که نه نو ده به دې الټه سا اغستو خوند اغستو. هغې څلورم کس له به لاړ شي چې د خپل بدن غوښې به یې په خپله خوړي او چغې وروړي به یې هم والي. ده ته به وایي ای ابعده، ای د الله د رحمت نه ناامیده، ای ذلیله انسانه، زمونږ د جهنم دا شته عذاب لږ دی چې ستا د هم ډېر به عذاب کړي. دا ولې تا په دنیا کې کومه ګناه کړې چې داسې سخت عذاب کې مبتلا یې؟ دی به وایي ما 2 ګناهونه کول. نو دنیا کې څو ګناهونه کول؟ 2 ګناهونه کول. کم کان یاکل لحوم الناس بالغیبة ویمشي بالنمیمة. ما یو دا چې د خلکو مې به غیبت کو او دویم دا چې ما به چغلي کوله. د بل مسلمان عزت په ما خرابو دا زما کارو. او دویمه ګناه مې به دا و چې چغلي مې به کوله، 2 تنه به ما جنګول چې ما به د 2 تنو په منځ کې جنګ نه ورخ کړی که نه په ما به وخت نه تېرېدو. بعضې خلک یې داسې که نه دا چې د 2 مسلمانانو په منځ کې جګړه نه رخ کړي په ده ټایم نه پاس کېږي. دا چغلي دا کله د کور کې دننه وي او کله د کور نه څه وي بهر وي. کور کې هم ډېره چغلي وي، څنګه کله به دا چغلي د مور د طرف نه وي، کله به د پلار د طرف نه وي، کله به د زوی د طرف نه وي، کله به د ښځې د طرف نه وي. مور به را به شي خپل بچي ته به خبرې وکړي چې ستا دا ښځه خو داسې ده او داسې ده او زما عزت نه کوي، ما ته یې نن دا وي او ما ته یې دا وي. زوی چې لاړ شي په ښځه به راکړي درس وبه یې وایي. دلته به مور خوشحاله شي انګور مې پېواله کار مې وکړو. یو چغلي دا ده. کله به د ښځې د طرف نه چغلي وي، خاوند راشي بس دا به ورته د شپې لګیا شي مور خو دې داسې ده او پلار خو دې داسې ده او زما عزت نه کوي او بس زما یې بېعزتي وکړه او ما ته ډېر سپک ګوري او ستا وړو ته سپک ګوري. دا خبرې ورته کوي که نه؟ دا چغلي وکړي بس زوی چې سهار راپاسي بس خبرې شان ورسره بیا نه وي، بس خبره کوي بس تیار جنګ دی. کله دا چغلي د بل طرف نه شي، معنی دا ده 4 تنه دي په کور کې، ښځه ده، خاوند دی، مور ده او پلار ده، 4 تنه دي. خو کو دې کې چغلي نه وي نو دا کور بیا څه دی جنت دی. او که چېرته چغلي پکې وي که نه نو د دې 4 تنو دا کور به جهنم وي. روزانه به پکې جګړې وي. نو یاد وساتئ کو ښځه ده یعنې انګور ده، کو خواښې ده، کو سخر دی، کو زوی دی، یاد وساتئ کو چغلي کوي نو په جهنم کې به داسې عذاب ورته میلاویږي چې نور جهنمیان به ترې پناه غواړي. کله نه کله دا چغلي د بار نه وي، بار نه سړی لګیا چې دا 2 ورونه به زه په کور کې څنګه جنګوم. نو راشي د ورور په سر ورته لمسي کوي لکه ستا د پلان کې ورور نه دی مړه هغه خو سم ژوند تېر کړو، تاسو خو پکې هسې خاورې ایرې کړی، ټول مال درنه هغه سنبال کړی دی، ګوره هغه دا پیسې والي دي. نو څه معنی د ده غرض دی چې دوی په خپل منځ کې څه کمه په جګړه کړه. کله به د 2 دوستانو په منځ کې چغلي کوي چې 2 دوستان 2 ملګري په څه کمه په جګړه کمه. نو یاد وساته دا چغلي ګناه کبیره ده، ډېره سخته ګناه ده. او دا ولې ګناه کبیره ده؟ د دې ډېر لوی فسادونه جوړېږي، لوی فسادونه. د علما یو واقعه لیکلې بس مختصر درته بیانوم، بس کوم د کتابونو یو واقعه لیکلې ده. یو سړی و بازار کې غلام خرڅاو، غلام نو چې غلام خرڅاو نو ده به اواز کو وی دې غلام کې هېڅ څه نشته دی سوا د یو غیب نه او قیمت یې دا دی. هر سړي کتل چې دا خو سم دم غلام دی، ښه مضبوط سړی دی، قیمت خو ډېر کم دی. یو سړی راغی وی ته چې په ده کې هېڅ غیب نشته دی، یو غیب نه څه غیب دی پکې راته ووایه. وی ده کې هېڅ غیب نشته خو یو غیب پکې دا دی چې دی چغلخور دی، چغلي ډېره زیاته کوي. نو هغه ورته کوي دي چغلي که نه زه پیسه کوم خو چېرته زمینداري لی بیا ما پټو مټو ته کوم واښه لرګي به راله کوي، د کور کارونه به راله کوي، زمینداره به راله کوي دي چغلي زه در کمې اجرې ته بیا ما خو ځان لی کار له بیا ما نو ارزان راته میلاویږي. غلام یې واغست، چې غلام یې واغست کور ته یې بوستو. غلام ښه سم دمکار کو څه وخته پورې سړی رضا و چې په ډېر ښه قیمت راته ښه سړی میلاو شوی دی، کار به یې کو د کورو دی ډېر رضا و. خو فطرت وایي نه بدلېږي، خوی نه بدلېږي. زموږ پښتانه څه وایي خوی نه بدلېږي. ښه نو په غلام خو څه وخت تېر کړو خوی پکې راوګرځېد، خپل خوی پکې راوګرځېدو. نو د موکس یې کوله چې دا مالک مې به کله بار ته وځي. نو چې بار ته لاړ دی غلی لاړ د خپلې مالکې لره د سړي ښځې له لاړ. یاره ته د خپل خاوند نه څه خبر یې؟ وی ولې؟ نه خبر داسې راته ښکاري چې خبر نه ښه. وی خیر خو دی که نه زه خو رالم ما چې مالکه مې د خفه شوم در باندې، ستا خاوند خو د بلې ښځې سره لین روان کړی، خبر روان کړی، درنګړی له واده در باندې کوي او دې ته ناخبره یې. نه زما په خپل خاوند یقین دی. زه ګوره که چې په 2-3 ورځو کې در باندې ښځه راولي که نه راولي، زما خو خبره او ما درته وکړه مالکه مې خفه کېدم در باندې ما خپل فرض ادا کړو. وی ښه نو څه وکړمه؟ وی داسې وکړه که نه ما له ډېر ښه دم راځي. دا خاوند چې د نن شپه وده شي که نه نو د ګیرې نه لاندې د دې زنې نه به دنه به ویښته کنچي کړي، ویښته به ترې کټ کړي او دا به ماله راوړي. په دې ویښتو دله زه دم درود کوم داسې به درله کم چې ستا نه ما سوا د بل چا نوم به نه اخلي.
زه به لپې دم وکړم. ښځې دا خو اسانه خبره ده، ټیک ده، زه به نن شپه د ګیرې نه ویښته راوالم. ها دلته چې مالک راغی که نه غلام لاړ خپل مالک له خبر خو نه یې که نه که نه ولې څه چل شوی دی. ته به خفه کېږي خو ستا د ښځه چې ده نه دی د بل چا سره تعلق دی، د بل چا سره چپ شوی دا څه وایي. زه درته صحیح وایم که نه، صحیح درته وایم، د ښځې د بل سړي سره تعلق دی او نن مې ځکه خبر کړې ما خو نه که خبرولې خو نن یې درته چل جوړ کړی وجنې دي. نه یقین مې نه راځي. وایي زه صحیح ده ټیک شو، نن شپه ته وده کېږه ویښ اوسه او ته بیا ګوره چې څه کېږي. نن شپه دې وجنې پرېږدي دي چېرته. سړي وایي ښه، سړي خبر ذهن ته واچوله که نه. شپه شوه، سړی راغی سملاستو، چې سملاستو ښځه هم سملاسته. و سړي سره چې د مرګ یاره چې ما څوک وجنې هله خوب ورسي، خوب هغله چېرته ورته، خو په کټ ملاست دی. چې ملاست دی هسې خراټې شروع کړې، خرلاړی شروع کړو. ښځه پوه شوه چې خاوند مې څه شو، اوده شو. چغلۍ پورې ته خبره کوم ښه چې دا ولې دومره غټه ګناه ده. ښځه پوه شوه چې خاوند خو مې اوده شو که نه، غلی پاسې د چاړی راواغسته چې دلته کې تېره چاړه دی او دوه درې ویښته بتي وم راوبایلم غلام له وم چې دم راله پې وکړه چې خاوند مې ښه شي. ښځه چې راپاسېده او چاړی د سړي مرۍ ته داسې کړه چې هغه پرې راپاسېدو، لاس یې ولې ما خو چې دا دروغ دی خو په رښتیا دي ته خو ما لالی، دا خو رښتیا ما ته هغه ویلي دي. د ښځې د لاس نه یې چاړه اخېستې، ښځه یې څمه کړې ده، په چاړه یې الاله کړې ده. ښځه یې څه کړې ده؟ الاله کړې. او سار شو سړي ښځه الاله کړې ده، دلته د ښځې رونه راورسېدو، سړی یې حلال کړو. سړی تا زمونږ خور ووژله، سړی حلال کړو. ها علماو لیکلي جنګ شروع شو 50 مړي پکې وشو، 50 مړي وشو. د څه د وجې نه؟ د چغلۍ د وجې نه. څه د وجې نه؟ د چغلۍ د وجې نه. ته خو وایي ما لمسه وکړه خبره خلاصه شوه، ستا دا لمسه به 2 خاندانونه تباه کړي، خاندانونه تباه کړي. ستا د خولې نه کومه زخریله خبره وتې تا ته د دې اندازه شته؟ نو ورونو دا درته وایم چې کوشش کوه چې د 2 مسلمانانو په منځ کې څه راولئ، روغه راولئ، جوړه راولئ. حدیث مبارک کې راځي دروغ ویل ډېره لویه ګناه ده. څومره لویه ګناه ده؟ حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان دروغ وایي که نه د ده د خولې نه دومره بدبویي شروع شي که نه چې د د خوا نه فرښتې وتښتي. فرښتې د بدبویۍ نه ډېر نفرت کوي. چې کله دې دروغ شروع کړي د خولې نه بدبویي شروع شي فرښتې ته لاړې شي، چې لاړې شي که نه او دې دا دروغ بس کې بیا فرښتې راشي. خو په یو څو صورتونو کې دروغ ویل جایز دي. کوم صورتونه؟ د 2 تنو په منځ کې چې روغه کوي که نه نو دغلته دروغ ویلی شي، دروغ ویلی شي. ته یو تن له لاړې که نه ته ورته ویله که هغه سره روغه وکړه، ګوره هغه ستا ورور دی، ستا نسبي دی، ستا به په کار راشي. دی وایي زه د هغه سره روغه کوم، زه د هغه په غوښو نه مړېږم، ته ما ته چې روغه ورسره وکړه. ته چې هلته لاړې که نه هغې بل ته دی وایي هغه وایي دا خو زما رور دی، ستا په صفتونو نه مړېدو، حالانکې هغه څه ویلي زه په غوښو نه مړېږم، ته ورته څه وایي ستا په صفتونو نه مړېږي. دروغ وایه، دې دروغو کې ګناه نشته بلکې څه دی پکې؟ ثواب دی پکې. غرض مې د خبرې دا و چې ګوره د خپل رور مسلمان عزت مه خرابوئ، ډېره لویه سخته ګناه ده.